ډیر خلک وایي موږ دعاګانې غواړو خو الله زموږ دعاګانې نه قبلوي. ای زما محترمو زموږ په دعا کې به نقصان وي، الله دعاګانې قبلوي، قسما بالله قبلوي، خامخا الله دعا قبلوي. دا خبره د یقین سره تعلق ساتي، خو چونکې زموږ په اسبابو باندې یقین برابر دی، په دنیاوي امورو کې محتاج شو ډایرکټ یو کس ته منډې وو چې یاره پیسو ته مې ضرورت دی، پیسې راته راکړه، شرمېږم که پیسې راته رانکړي. که ډاکټر جواب راکړي چې یاره ستا بیمار ته د دې بیماري داسې ده چې کینسر لګېدلی دی، دا نه ښه کېږي، ډایرکټ به په طبیبانو او دمبرو پسې ګرځو. که روزګار هم ختم شو ډایرکټ به جزې پزې شروع. ته چې کله د کوم طرف نه جواب شوی تا الله ته متوجه شوی، لرې خبرې به پرېږدو، ځان ته به راشي. ما او تا چې کله ضرورتمند شوي، محتاجه شوي، خپل رب ته متوجه شوي چې هغه قاضي الحاجات ذات دی، هغه الله به زما دعاګانې قبول کړي، راځه د هغه نه وغواړم. زما محترمو الله دعا خامخا قبلوي، او کله ناکله په فوریت سره قبوله کوي، او کله پکې تاخیر راشي. کله ته د الله نه دعا وغواړې الله فورا ستا دعا قبوله کوي، او کله دې الله دا دعا مؤخره کوي، الله ته ستا اواز او ستا جړه دا ستا لفظ ستا زاری الله ته ډېره خوښه وي، الله دې ځکه دعا لیټ کوي. یحیی بن سعید رحمه الله په باره کې راځي دا وایي رأیت رب العزة فی المنام، وایي ما الله رب العالمین په خوب کې ولیدل. سبحان الله. وایي الله ته مې په خوب کې وویل چې یا رب یا زما ربه کم ادعوک فلم تستجب دعائي، ما د تا نه څومره دعاګانې غوښتې وي، فلم تستجب دعائي، ستا زما یو دعا هم نه ده قبوله کړې. الله په دنیا کې مې تا ته زارۍ کړي دي، سوال مې کول، الله مینتونه به مې درته کوو، فلم تستجب دعائي، زما یو دعا الله تا نه ده قبوله کړې. وی فقال لي ربي، وی ما ته زما رب په خوب کې وویلي یا یحیی، ای یحیی بن سعیده ما ستا دعاګانې ځکه نه قبلولي، انی احب ان اسمع صوتک، ماله خوند راکوي چې ستا اوازونه اورم، دا ماله خوند راکوي چې تا راته لپې اوچتې کړي او وایې چې الله دا کار راله وکړه، او سوال راته کې، او زاري راته کې، او دا فریاد راته کې، او دا حاجتونه راته مخې ته کې، دعاګانې مې درته ځکه نه قبلولي چې دا دعاګانې دې قبول شي، کېدای شي د ما نه دعا پرېږدي، بیا ما ته هغه شان اوازونه ونه کړي، زما هغه شان حمدونه بیان نه کړي، نو ځکه مې درته وایي دعاګانې نه قبلولي. الله سبحانه وتعالی دعا خامخا قبلوي، چې کله دې په دعا کې داسې حالت نو کړی چې هغه د شریعت خلاف، د ګناه یو کار دې نه کوو، د ګناه یو شي مطالبه دې نه کوله، او تا د خپل رب نه دعا وغوښته، الله دا وعده کړې د ستا دعا الله خامخا قبلوي. خو د قبلېدو یو څو صورتونه دي. یو صورت دا دی چې الله دې فورا دعا قبوله کړي، الله دا سیز راته الله وی واخلي. یو صورت دا دی. یو صورت د قبلېدو دا دی چې ته د الله نه سوال وکړې او الله سبحانه وتعالی د دغه دعا د برکته په تا یو مصیبت راځي او تا ته پته نه وي، ته د الله نه سوال وکړې، الله ته دا بهتره او خوښه معلومه شي چې د دې دعا د برکته دا مصیبت د دې بنده نه لرې، ایسته د تا نه هغه مصیبت لرې شي. ته خو دعا وغواړې خو هغه دعا ستا داسې ښکاري چې قبوله نه شوه، حال دا چې دا خامخا قبله شوې ده، الله دې هغه مصیبت د دې دعا د برکته لرې کړي. او دریم قسم قبلېدل د دعا هغه داسې دي چې ته د الله نه دعا وغواړې، الله په دې دعا باندې مهر ولګوي، او الله سبحانه وتعالی د قیامت په ورځ باندې اجر درکړي. د دعا د اجر دومره اجر دی، دومره عظیم اجر دی چې د قیامت په ورځ بنده ته د دې دعاګانو اجر ملو شي، او دعاګانې ورته راوستلی شي چې بنده ما نه په دنیا کې دا سوال غوښتي، ما درته نه دی قدر کړی په دنیا کې، راشه په آخرت کې درته اجرونه درکړم. داسې اجرونه به په الله درکړي چې بنده به دا خواهش وکړي چې یا رب العالمین چې زما د یو دعا په دنیا کې نه وي قبوله شوې چې تا آخرت ته ټولې ساتلې. الله سبحانه وتعالی زموږ دعاګانې قبلوي، خو که موږ په طریقه باندې دعا وغواړو. علامه ابن قیم رحمه الله په دې مدارج السالکین کې یو خبره ذکر کړې،
وی قرآن کې چې الله څومره دعاګانې د انبیاء راوړي دي که دغه دعاګانو ته سړی توجه وکړي نو پوره یو درس پکې پروت دی چې انبیاء به په څومره ادب سره دعا غوښتله، څومره په عاجزۍ سره به دعا غوښتله، څومره په طریقه او سلیقې سره به دعا غوښتله. که په دغه طریقه ما او ته هم دعاګانې وغواړو په والله العظیم الله زموږ دعاګانې قبلوي. دا ما چې کوم آیات تلاوت کړ دا د سورة البقرې آیات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. د دې آیات نه مخکې الله د روژې احکام بیان کړي دي، وروسته د روژې احکام بیانوي. علما یو نقطه ذکر کوي، وایي په دې کې اشاره دې خبرې ته پرته ده که په روژه کې د الله نه سوال وکړو هر ټایم دې وکړو الله دې هغه سوال خامخا قبلوي. نو د روژې دا بهترینه میاشت شروع ده. دغه میاشت چې موږ نه نیمه تېره شوه او نیمه روانه ده تېرېږي، په دغه میاشت کې الله ته سوال وکړو چې الله زموږ مغفرت نصیب کړه. داسې نه که دا میاشت په موږ باندې تېره شي او زموږ مغفرت په دې کې نه وي شوی، والله العظیم د دنیا او آخرت عظیم تاوانیان به د موږ نه